نو خوږې منچې ما د لفافه کې واچولې نو د شهید خان د مخه واچولې نو داسې درباز صاحب خپل فین دي داسې جهانګیر صاحب خپل فین دي د محمد حسین د خټک صاحب د ټولو خپل فین وي نو چې پوره حساب کتاب به یې وروره که نه د هغه ګوره ډېر ښه فلمونه ورکړي لکه پاگل نمک حرام تندر د اسمان ادم خور بلا ډېر ښه د هغه په ریکارډ باندې ډېر ښه فلمونه پراته دي تاکالي څلور فلمونه دغه کړي دي چې ویلي دي نو هغه یې جوړ کړي دي یو فلم هم داسې نه دغه که چې همونه پاتې شوی تاکالي نه یې کړی او انشاءالله دا فلم هم جوړیږي دیدن خامخا به جوړیږي او انشاءالله شوټینګ یې تاسو وکتو ډېر ښایسته کار وشو ستاسو مخامخ دا به یو تاریخي فلم دی بغیر اختره همیشه چې دومره کاسټ نو د اختر فلم کی او دا واحد فلم دی چې بغیر اختره دی کې دومره کاسټ دی مطلب دی چې درې هیروګان دي پکې څلور هیروګان دي پکې نو څلورو پکې هیروین هم وي هغه حساب باندې مطلب چې څومره اکټران زیات دي دومره خرچه هم زیات وي السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور کې د یو فلم په سټ باندې چې د فلم نوم دی دیدن قدرمنو دیدن ډېر پخوا یو فلم جوړ شو د بدر صاحب او بلیک اینڈ وایټ وختو فلم ډېر زیات سپر هټ کامیابی حاصل کړې و دا د دې فلم نوم هم دیدن دی خو دا د هغې دیدن نه ډېر زیات مختلف دی ځکه چې پای کې بدر صاحب هغې کې غړوند و دې کې شاهد صاحب دی ارباز صاحب دی جهانګیر صاحب دی او تقریبا د پښتو د فلم انډسټري چې څومره سټار دي څومره سپر سټار دي په دې فلم کې هغوی عیسی اخلي په دې فلم کې هغوی د خپل فن مظاهره کوي د دې فلم رائټر چې کوم دی سعید تاکالي صاحب دی ډایرکټر کیسر صنوبر صاحب چې تاسو لپاره پیژندلی نوم دی ډېر سینیر ډایرکټر دی زموږ ډېر زیات کار یې کړی د پښتو دپاره د پښتو د فلم دپاره د پښتو د شوبې دپاره ډېر زیات کار کړی دی دې وخت کې چې کوم هنرمند زموږ سره موجود دی حبیب تاکالي صاحب دا تاسو لپاره پیژندلی نوم دی دوی سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال مراد صاحب ښه ټیک ټاک یې زه د ټولو نه اول ستا او ستا د چینل ډیره شکریا ادا کوم د فلم دیدن په سټ باندې موجود یو ډیرو خلکو دا دغه چیرې د سعید تاکالي صاحب صرف اعلان د هدا پورې فلم محدودي او رسو کې بیا کار نه کیږي نن دغه فلم باقاعده ابتدا وشو شوټینګ سٹارټ شو شاه صاحب راغله ارباز صاحب راغله جهانګیر صاحب را روان دي نو دې فلم په والی سره وسوای دا خبره خو هم د خلکو غلطه ده چې اعلان وشي که نه تاکالي څلور فلمونه دغه کړي دي چې ویلي دي نو هغه یې جوړ کړي دي یو فلم هم داسې نه دغه که چې همونه پاتې شوی تاکالي نه یې کړی او انشاءالله دا فلم هم جوړیږي دیدن خامخا به جوړیږي او انشاءالله شوټینګ یې تاسو وکتو ډېر ښایسته کار وشو ستاسو مخامخ او انشاءالله ښه فلم به جوړیږي دې فلم کې که موږ وګورو تقریبا د پښتو د فلم انډسټري چې څومره سپر سټار دي ارباز صاحب دی جهانګیر صاحب دی شاهد صاحب دی او دغسې دغه شو دا میا صاحب محمد حسین سواتی صاحب شو اصغر چیما دی عمران خټک صاحب دی تقریبا چې څومره دي نو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره تاسو هم پکې را دی زما سعید تاکالي صاحب چې څومره هنرمندان دي ټول په دې فلم کې اخیستي دا به یو تاریخي فلم دی بغیر اختره همیشه چې دومره کاسټ نو د اختر فلم کی او دا واحد فلم دی چې بغیر اختره دی کې دومره کاسټ دی مطلب دی چې درې هیروګان دي پکې څلور هیروګان دي پکې نو څلورو پکې هیروین هم وي هغه حساب باندې مطلب چې څومره اکټران زیات دي دومره خرچه هم زیات وي نو دا واحد فلم دی چې بغیر اختره ډېر کافي درون او ډېر درون کاسټ دی بالکل که موږ وګورو مطلب داسې درون فلم چې خلک جوړي دا د اختر نه بغیر څوک نه جوړي چې اختر مطلب سناسري ګوري چې خلک وزګاري شوټیانې د خلکو نو اختر کې خلک سینما ته راځي دا به زه ستا خبره دا به واحد داسې فلم وي چې بغیر اختر دومره په غټ بجټ او دومره غټ کاسټینګ لپاره بالکل مطلب دی چې په عام ورځو کې خو دومره عوام نه راځي چې څومره په اختر کې راځي په غټ اختر کې په ورکوټي اختر کې و چې کال پس مطلب روجي راشي بیا روجو نه پس چې خلک فلم ګوري روجو کې ډېر خلک فلمونه هم نه ګوري که نه په فلم باندې ډېر رشي خو دا واحد فلم دی چې مطلب دی چې بغیر اختره او بغیر 14 اگسته او چې تهوار نشته نه اختر شته نه څه بل داسې تهوار شته 14 اگست یا بل څه هیڅ نشته نو مطلب دی چې دا ډېر غټ بجټ والا فلم بغیر اختره دی او انشاءالله خلک به ول راځي فلم به ګوري په صابرین سلیما کې به دا فلم لګي او ته به وګورې دا بغیر اختره اختر انشاءالله هغه موږ وګورو لکه مطلب دی کې شاهد صاحب مینوال هم راځي دی کې به جهانګیر صاحب مینوال هم راځي دی کې به ارباز صاحب مینوال هم راځي میا صاحب سواتی صاحب عمران خټک صاحب
دومره سوپر سټار دي مطلب د ټولو مینوال به راځي نو چې خامخا دغه خلک راشي لازمي هغه فلم به هټ کېږي. بالکل انشاءالله او فلم لا کاسټ ډیر ضروری دی او کاسټ ډیر ضروری دی مطلب دا چې بغیر کاسټ کار نه کیږي کاسټ به خامخا اخلي نو چې اکټران پکې وي دا هر اکټر خپل فین وي کنه خپل فرستاري وي نو ول راځي هر سړی خپل دغه پسې راځي زه چې اوس پیښور نه راتلم نو ماته لاره کې ولا کوئی بیجان پکې څه کریکټر دی او دا دی مور دی بیجان ښه کریکټر دی نو خوږی منچی ما دی لپاپا کې واچولي نو رشید خان د مخه واچولي نو دا داسې درباز سے خپل فین دی داسې جهانگیر سے خپل فین دی د محمد حسین د خټک سے د ټول خپل فین وي نو چې پورا حساب کتاب به ورو کنه موږ ګورو مطلب یوټیوب ډرامه چې شو یا سیډي ډرامه چې بوا نو د ډرامې کې زم تقریبا سوپر سټار دومره ضرورت نه خو فلم یو داسې پلیټ فارم دی چې په دې کې سوپر سټار ځان سره خامخا ساتین ولا بس تعالی پبلک راځي. بالکل یوټیوب ډرامه چې کنه هر اکټر محتاج نه را مطلب دی چې خاص سکرپټ پکار دی پاغي دا سیکټر پکار دی چې هغه ډایلاګ ویلی شي په خبره پويږي لکه چې فکر نشي ویلم نه پکار خو لکه مطلب دی چې ډایلاګ ویلی شي نو هغه یوټیوب کې خمدار کار کولی شي یوټیوب د اکټر محتاج نه دی بالکل آزاد دی ورو چې هغه کې هر تړې کار کوي کار ولا کوي تاسو اپریشیټ کوي بالکل چې ته کار کولی شي د یوټیوب هیرو فلم چې کوم دی فلم یو داسې پلیټ فارم دی په دې کې وزن سوپر سټار خامخا ساتي بالکل ساتي نو تاکالی دماغ خو نه خراب چې کم سے کم د شلو له ګروپو اکټران دي دا سالور مطلب دینم زیات جوړي کنه نو مطلب دی چې بغیر دغه چلې دی خو بس مور سره متم یو دا خپلم کار هم کړو فلم هم تیار کړو کنه خو نه فلم د اکټر محتاج دی اکټر ګوره چې په بورډ ولګي نو عوام چې سلیما حال ته راځنه کوي کنه هغه اکټر راځنه کوي رستو چلول د ډایرکټر کار دی چې هغه ته کار اغشتي نو خلک به بیا هم را دي هغه ته کار نه اغشتو فلم یې خني جوړ کړي خو ته اکټر داخلي چې ما ته خلک کینول د اکټر کار دی حال ډکول رستو چلول چې دی د ډایرکټر کار رستو ډایرکټر کای تا کہانی خاغستی تا ډایرکشن خبر کړي مطلب تا کاسټینګ نه کار خاغستی نو بیا فلم د نور خلک وړاندې ستا خبره چې وړاندې چې هاوس پول کوي نو اکټرز پول کوي روستو فلم هټ کول فلاپ کول دا بیا ډایرکټر کوي دا ډایرکټر کا چې ډایرکټرز کړي نو عوام به بیا راځي کسي نه کړي اوس مطلب دا چې د شو کې تو ګورې کنه اختر کې فلمونه لګېدلي نو هر اکټر 1500 1200 کسان کینی خو هغه کې یو هغه فلم لاړ چې کوم ډایرکټر مهنت کړي د چا سکرپټ خوي دې فلم کې تاسو څه کریکټر دی نو ما په خیال چې دی کې به ویلنی تا کاله خدا سي وی چې ویلن دی پکې نو هر طرف ته ماشي نو هغه خپل خوخه ده خو راغوختم کریکټر مشته پکې مطلب مخکې تاسو ته ویلی نه چې رستا دا کریکټر دی او دې کې وځم چې کریکټر خامخا دغه ځکه چې تقریبا هر یو ډر لسره سي ور کړی دا بالکل دار سړی په خپل ځمانه فټ دی او ایو سړی پکې ضایع بین ان شاء الله دار سړی خپل کریکټر وي نو خلک بوج دا کریکټر دی نو ضایع نه دی مطلب په خپل ځمانه فکس لګیدلې دی او ما ته کالی صاحب راته پوسو کړم ته کې دومره ډیر اکټران غستی نو دا خو بس چا سکرټری چا معمولی کړی هغه نه ما هر سړی سره انصاف کړی دی ما چې مطلب اکټر ته ما غتری دغه مطابق ما سره انصاف کړی دغه مې هغه مطابق بالکل هغه خپل سوچ دی هغه چې وسړېلی نو هغه ته باغه سوچم کوي نو شاهد خان غشته هغه ته شاهد خان په حساب باندې سوچ دی ارباز خان دی جهانگیر خان دی دواړو خپل انګل هر سړی ته خپل مطلب دی چې سوچ کوي باغه سوچ باندې باغه سپوس کوي اکټر نو تاکاله شو لا کیسر سیف شو دا خو خيار خلک دی پوي خلک دی او ان شاء الله کار به خوي که خيري بل کوم ګورو کیسر سنوبر صاحب زموږ ډیر زیات سینیئر کس دی د ډیر وخت نه پښتو خدمت کی مطلب د پښتو فلم د فرکار کوي نو زم ډیر وخت بعد هغه فلم جوړی نو داغه په حواله سره سوای داغه ګوره ډیر ښه فلمونه ورګړي لکه پاگل نمک حرام تندر د اسمان ادم خور بلا ډیر ښه داغه پر ریکارډ باندې ډیر ښه فلمونه پراته دي نو مطلب دا چې دا اوسې فلم کړو آرام خور فلم مطلب دا چې خطر او پاغه وخت کې حالات دماکی مرته شي خو فلم بیا خو نو ان شاء الله دا خو فلم جوړي او یو خدا کار هغه کې خري چې په مشوره باندې پر ورولې باندې په اتفاق باندې یو کار کوي دا ډیره غټه خبره ده بالکل بل ما ارباز سیبو کتو
मतलब केसर साहब वो डायरेक्शन की और अरबाज साहब हम हर एंगल ता ख्याल किया पखपल मतलब यो डायरेक्टर हम दे एक्टर हम दे अब पखपल हम ढेर ज्यादा दरगा सर कंप्रोमाइज की केसर साहब ढेर ज्यादा हेल्प की मतलब कैरेक्टर द गुरी सीन द गुरी दागी दगत द गुरी नो ढेर ज्यादा जब अरबाज साहब हम पके इन्वॉल्व देने लगा ढेर ज्यादा नॉर्बा से पखपल हम डायरेक्टर देगा ना डायरेक्टर देगा ना मतलब गो रहे हो तुम ड्राइवर हो बल ड्राइवर गाड़ी चली तोड़ते ख्याल का वो मोड़ा ख्याल को स्पीड मो हगोर दा दाव का नो आगा मतलब दे चागा ड्राइवर बल ड्राइवर ले सपोर्ट और की दक से देम पकार पुई गया बात से नो आगा ता पता जरूर दा यो सीन की दा से कमी और ता मासू शेवल खुनी खो बिया लग को मशवरे ओ कार की नो रब मशवरा बानी ज्यादा कर बिल्कुल हाँ सही खबर है मतलब तो फिल्म ना मुतमईन फिल्म बखी इंशाल्लाह फिल्म बखी और خدرون فیلم دی سکریپټ خره کاستیم خره ما خو درته ویل چې بغیر اختره دا واحد فلم دی او ته پور بغیر اختره دا فلم چا دا کاست نه جوړ کړي نه جوړ کړي نو ان شاء الله خبي او زما ټول مرګرو ته ټول دوستانو ته ټول مینوالو ته دا خواسته چې دا فلم به ضرور ګوري او بغیر اختره دومره مزي والی چې د کومي مدي تاسو په اختر کې اخلي او بغیر اختره باندې د دون اکټرانو فلم ګوري ټیک شو ډیره مننه قدرمنو دا حبیب تاکالی صاحب چې موږ سره خبرې ترې وکړې فلم دیدن په سیټ باندې موجود او ډیر زر به د فلم ریکارډینګ مکمل شي او په صابرینا سینما په خبر کې بلګي نو انتظار کوئ